ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي ستاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا د نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه موږ د خپل فیسبوک آی ډي د تل لپاره له بینه یوسو، یعنې ختمه یې کړو. دا په بل چینل کې، هغه پخواني چینل کې هم ډیرو ملګرو غوښتنه کړې وه، خو په دې چینل کې هم د لال خان پوښتنه کړې ده، وایي السلام علیکم ورحمت الله وروره، زه خپل فیسبوک ختمومه، بیخي یې ختمومه، څنګه یې ختم کړم؟ د دې لپاره به موږ هم په کمپیوټر کې و تاسو ته ویډیو ترتیب در وښیو او هم به په موبایل کې، په موبایل کې څنګه ختمیږي او هم په کمپیوټر کې. نو په کمپیوټر کې خو اوس الان دا یو موجود وي، اول به د کمپیوټر دا زده کړو، وروسته به بیا د موبایل دا پسې زده کړو. په کمپیوټر کې مثلا دا ده، اول وار به ستاسې آی ډي ته تاسې راسئ. په دې آی ډي کې به تاسې دلته سیټینګز ته راسئ. سیټینګز کې مو کله کلیک کړ، په دې سیټینګز کې به تاسې بیا تاسې راسئ، وایي یور فیسبوک انفارمیشن ته، دا به تاسې کلیک کړئ. دا تاسې په یاد ولرئ چې دا په 2018 کې دا یور فیسبوک انفارمیشن زیات شوی ده. کنې که چیرې ستاسې فیسبوک اپډیټ نه وي، دا به تاسو ته پر دې ځای باندې بل شی بیا راوړي. داسې مو کله کلیک وکړ، دلته ورته لیکلی دی وایي ډیلیټ یور اکاونټ اینډ انفارمیشن، چې ستاسې څومره انفارمیشن وي هغه هم ډیلیټ کړئ او هم اکاونټ ډیلیټ کړئ. ګوره دا زه اوس ډیلیټومه، زه صرف تاسو ته نمونه وړاندې کوم، زه خو یې ډیلیټومه نه. بیا به تاسې ښکته راسئ، دلته ګوره ډیلیټ اکاونټ، دا ډیلیټ اکاونټ لیکلی ده. دلته ګوره کنفرم ډیټ دیس از یور اکاونټ، وایي دا کنفرم کړم چې آیا دا رښتیا ستا اکاونټ ده، یعنې دلته خپل پاسورډ ور واچوه چې دا ختم سي. ګوره او دا خبره هم په یاد ولرئ چې دا تر 14 ورځو پورې دا به انشاءالله فعاله وي. پخوا خو دغه طریقه وه، دغه ترتیب وو، اوس به ښایي زر ختمه سي، خو تر 14 ورځو وروسته بیا به تاسو ته په خپله دغه درکوي چې آیا تاسې د رښتیا وغواړئ او که نه غواړئ. دا عریضې به بنده وي، 14 ورځې وروسته په خپله به تاسو ته دغه درکوي چې تاسې رښتیا غواړئ او که نه غواړئ. نو دلته بیا تاسې بیا کنټینیو کړئ، زه خو یې نه ختموم. نو په دې کې دا ځای هم تاسې په یاد ولرئ، په دې کې ستاسې هر څه انفارمیشن وي، یعنی که چیرې تاسې ویډیوګانې نشر کړي وي، میسیجان مو چاته کړي وي، هر څه چې تاسې کړي وي هغه به ټول ډیلیټیږي. نو راځئ چې ورسو موبایل ته او په موبایل کې څنګه دا اکاونټ ډیسیبل کیږي او څنګه هلته ډیلیټیږي. او بل ملګرو ته موبایل ته تر تګ وړاندې باید تاسې زموږ دغه نوی چینل چې موږ جوړ کړی دا بل یو چې ډیسیبل سو، دا چینل باید تر دې ویډیو ښکته د سبسکرایب بټن ووهئ او هم دا چینل تاسې سبسکرایب کړئ.